بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، یو ځل بیا د نازیان ولسوالۍ د سروبي کلي ته راغلي وو. څه موده مخکې موږ دغه کلي ته راغلي وو او په دې کلي کې یو داسې فامیل ژوند کولو چې زما تر څنګ دغه ناست درې غړي د دغه فامیل دي. یوازې دغه درې غړي په دغه کور کې اوسېږي، یوه یې مورکۍ او دوه یې دغه زامن او درې واړه هم په سترګو باندې ړانده وو او د سترګو د ستر نعمت نه بې برخې وو. تېره ویډیو یې تاسې لیدلې ده. کله چې موږ ویډیو وکړه نو څو ملګرو موږ ته د پاکستان نه او دلته په افغانستان کې څه ملګرو وویل چې دغه درې واړه ته بوځه او جلال آباد کې وي یا ښکته وي پاکستان کې د دوی معلومات وکړه. معاینه یې باید د سترګو وشي چې اپریشنونه یې کېږي، علاج یې کېږي، نه یې کېږي، که کېږي نو څومره مصرف ورباندې راځي. دغه معلومات وکړه او بیا به زموږ سره دغه ویډیو شریکه کړې او انشاءالله موږ به خپله برخه مرسته وکړو. موږ چې کله دغه درې واړه نفره بوتلل، د مورکۍ علاج هم نه کېده او دغه کوم بل ډور چې دی د هغې سترګې چې وې فقط چشمو او دوایي ته یې ضرورت و، هغه موږ ورته د بنسټ د طرفه واخیستل. د کور دغه مشر سرپرست حاجي اکبر چې دی نو د ده د یوې سترګې علاج نه کېده، په بله سترګه باندې 20,000 افغانۍ مصرف راته او هغه هم په 100 کې 20% د جوړېدو امکان یې و، نور نه و. وخت پکې ډېر ووته، مرسته په وخت باندې ونه شوه. موږ دغه د کور مشر سرپرست چې حاجي اکبر نومېږي دا مو جلال آباد ته بوتلو. یو ځل بیا مو د نور د سترګو کلینیک هغه مشر ډاکټر چې و هغوی سره مو مشوره وکړه. ډاکټر صاحب چې کله د دې سترګې معاینه کړې نو په 100 کې هغه 20% چانس یې هم د لاسه ورکړی و. بدبختانه موږ خوشحالو چې زه د دې علاج به وشي، خو هغه علاج یې هم ونه شو. نو بالاخر مو دا فیصله وکړه چې دغه روپۍ باید دې فامیل ته ورکړو، یو څه وخت ګزاره به یې پرې وشي. اوس ورته راغلي وو درنو ملګرو 15,000 افغانۍ مو د کورنۍ ته راوړي دي چې 1000 افغانۍ ما جلال آباد کې د حاجي اکبر ورور ته لاس په لاس ورکړې وې چې د دې نه کرایه وکړي او 14,000 افغانۍ مو ورته اوس راوړي او دغه ورونو مرسته حاجي اکبر ته سپارم. دغه مرسته چې وه دا 100 پونډه د لندن نه زموږ یو ورور ته کابل کې مې یو ورور و، هغې ته راجمع شوي وو. د 100 پونډ نه 12,500 افغانۍ وشوې، 2,500 افغانۍ هلته په کابل کې هغه ورور د څه دوکاندارانو نه راخیستي وو، یو څه یې خپله هم ورسره چنده خلاصه کړې وه او 14,000 افغانۍ مو ورته راوړې او دغه د څو ورونو مرسته چې ده حاجي اکبر ته سپارم. د سترګو علاج خو یاسې هم ونه شو، د دې نعمت نه دوی بې برخې دي. الله دې پرې خپل رحم وکړي. ډېره دردونکې خبره ده. هغه ملګري چې زموږ دغه ویډیو ګورئ دغه کورنۍ نه ځان خبر کړئ، د نازیان په سروبي کې اوسېږي. که نور څه مو د وسه نه وي، یو څه خوراکي توکي یا نغدي مرسته وخت نه وخت ورسره کوئ. الله مهربان دی، تاسو ته به یې هم الله رب العزت اجرونه درکوي، ځکه درې واړه په سترګو باندې ړانده دي، هېڅ نشي کولی. مخکې ویډیوګانې تاسې کتلی شئ. نو د هغې ورونو مرسته حاجي اکبر ته لاس په لاس ورکوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 او 1000 افغانۍ چې مو درته جلال آباد کې جلال آباد کې راکړل. ښه، نو حاجي اکبر وروره موږ خو د بنسټ له طرفه نه خپله منډه ترله ووهله د الله رضا دپاره راغلو او ویډیو مو وکړه. مخکې هم ورنو وویل چې دوی درې واړه جلال آباد ته بوځئ. جلال آباد ته چې لاړو هلته تاسې خپله د ډاکټر خبرې واورېدې، د مورکۍ علاج هم نه کېده او ستاسې دغه بل ډور چې دی هغه ته مو چشمې واخیستې، دوایي مو ورته واخیسته. اوس دغه روپۍ چې دي دا هم ستا د سترګې د اپریشن دپاره راجمع شوې، ځکه د یوې علاج خو نه کېده او بلې په 100 کې 20% امکان لرل، نو هغه 20% امکان یې هم د لاسه ورکړی. نو بس ژوند دی او 2 ورځې ژوند دی، زړه به نه تنګوي او هغه ورونو ته ډېره دعاګانې وکړه. لاره ډېر شته ورکنی، لارې خوشحاله کوه، لارې هغه دنیا هم خدای ورکو، دا د خدای اخرت ښه کنه. دې دنیا ماته هم شپې نشته، دې دنیا هم دی شپې لکه مرغۍ نه، نن په یوه دی کې او سبا له په بل دی کې پوچانو غوندې شپې دي. او هغه اخرت دی خدای ښه کنه. موږ به دا دعا کوو. نور ورونه څه غواړئ؟ نور ورونه دا غواړم چې بس نه وخت ناوخت ته څوک مرسته کوه، بس سترګو ماته کار ونه شو نه، او بس که چا ښه راسره وکړه خدای را ښه ورسره وکړه، راسره به نه که بس دې په وږي او تږي ناست وي نه. بس خله نه رادلی بل دا رقم نشته.
قدرمنو ملګرو د بنسټ له طرفه موږ ملګرو خپله وسه وکړه او هغه وسه مو هم ستاسې په مرستو باندې وکړه. 15,000 افغانۍ مو دغو ورونو مرسته دا د دې کورنۍ ته راوړه. موږ ورسره تر خپله وسه منډه ترډه ووهله، ستاسې په مرسته، ستاسې مرستې وې، موږ سره هېڅ نه و، فقط دا د دې ځای پورې راغلو او دغه امانت مو دغه ورونو ورته وسپارل. د دغه کورنۍ لاسنیوی د آینده دپاره هم را سره وکړئ. انشاءالله ستاسې مرستې به موږ ورته بیا هم دغسې لاس په لاس سپارو، د ویډیو د لارې به په تاسې ګورو. نو قدرمنو ملګرو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ، موږ به یې دغسې کورنیو ته لاس په لاس ورکوو. ډېره زیاته مننه.